دا چپه طرف باندې مې لویاله ده او نو اوس یې صرف دلته داسې کوي چې ساتي یې کندهار ښار عینو مینه نو دې ته وایي د سیمانو پوله دا پسونه چپه طرف ته کاټېږم مارکېټ په عینو مینه کې چې دی لږ سره پراخ شوی دی دا کوکې موکې و دا شی نړ د لویانې چې دی فایدې یې بیخي زیاتې دي چې رایلای کار دی وینې دا روغتون چې دی د زرجي بابا چوک دی رسټورانټونه هم دي څخه رالمه سیده راشوه سوم د زرجي بابا پر چوک باندې ښایسته ښایسته تازه تازه میوې څښلو شی راواخلمه السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي د مازدیګر ټیم دی د کندهار ښار دی نو نن مې غوښتله چې ولاړ شمه د کندهار ښار د لو ویالې طرف ته نو دورې مې لږ څه کار و راځئ د خیره سره تاسو ته به یو ولاګ هم جوړ کړمه نو دا د کندهار ښار د لو ویالې غاړه به هم ووینو او د لو ویالې ځینې ساحې به هم ووینو هلته به یو ولاګ درته جوړ کړمه راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ ځو د خیره سره مازدیګری لمانځو کندهار ښار عینو مینه نو اوس د عینو مینې څخه په وتو یم دا چې کله دومې عینو مینې ته واوړې نو بیا به دستي د خیره سره چپه طرف ته راګرځې چپه طرف ته راوګرځېدې نور نو بس بیا د لو ویالې خواته سمیږې نو که چاته لاره نه وي معلومه په دې خاطر مې وویل او وخت هم دی څو 5:30 بجې د مازدیګر غواړم چې کومې خواته کار شمه چپه طرف ته کاټېږم او دې ځای و ځای ته خو ما فکر نه و کړی بیخي چې لمر به یې راباندې مخامخ کله به شی صحیح کړو وینئ تاسو دا دی مارکېټ په عینو مینه کې مخامخ ډېر لمر دی شی هم نه صحیح کېږي ته ودرې یو څه مخته به ولاړ شمه بیا به کېدای شي شی معلوم شي خبره دا چې په لو والي کې اوبه هم نه وي بیخي عادي وچه شوې ده ما فکر نه دی ورته کړی راغلی ومه یو څو ورځې مخکې لا راغلی یم او ولاګ کې نو پام مې نه دی ورته کړی د لو ویالې چې دی فایدې یې بیخي زیاتې دي چې رایلای اوله فایده خو یې دا ده چې دا زموږ د کورو اوبه د دا لاندې عینو مینې اوبه چې دي ودرې دا دغه مې په سترګو مې بیخي لمر دی نو دا اوبه چې دي دا زموږ د کورو اوبه دا ورسره سمې کښته کېږي نه او بل دا شاوخوا د لو ویالې اوبه ورسره سمې د برمو نو هغه هم کښته کېږي نه او بل دا چې دلته دا شاوخوا کورو والا چې مقصد دا په کار کې کوم شیان خلل شوي مثلا غالۍ پرشونه یا بل دا شی په کور کې نو هغه ټوله بس راوړي پر دا لو ویالۍ یې مینځي او د باغو والا خو نو بیا ډېره ګټه نو بس چې رایلای ګټه او ګټه نو تاسو راځئ لږ به مخته ولاړ شو دا لمر به لږ څه کښته شي بیا به د خیره سره زه شاټونه درته ونیسم د لو ویالې د دا ځینې ساحو نو غوښتل مې کار مې ونه مال بس تاسو ته به ولاګ هم جوړ کړم زه به هم نه دې غېږم او تاسو به دا کندهار ښار هم راسره ووینئ اوس لږ څه لمر راڅه پر بغل باندې سو نو زه دې خواته راواوښتم دا چپه طرف باندې مې لو ویاله ده او دا راسته طرف ته خو نو بس دا د لو ویالې کورونه دي او بیا هر ځای ځان ته جلا مشخص نوم لري په دا لو ویالې کې هره کوڅه جلا نوم لري نو هغه ماته نه رامعلومېږي بس موږ نو ټوله په لو ویاله پېژنو نو دا د لو ویالې بغلونه چې مخکې ووینئ دا سنګکاري چې معلومېږي دا مخکې سم نه و نو اوس یې سم کړي دي دا تقریبا دغه څه د لو ویالې غاړه چې ده تر عینو مینې پورې دا یې ټوله سم کړي دي زه هم دا بل لاس ته راواوښتم ما داسې نه دې خواته به لمر یو څه کم وي هغه دې خواته مې اضافه دی نو نن زموږ ته نصیب نشته د شاټو که د هغې خوا وختي و نو بیا به د هغې خوا شاټونه درته ونیسم په دې ساحه کې چې مخکې وو
پسونه وو د پسو ګنج و دا دې اوس هم ګوره ستا نو اوس یې صرف دلته داسې کوي چې ساتي یې خرڅوي یې نه خرڅولو لپاره خپل یو عمومي ګنج معلوم دی هغه ته بیا عیدلې بیا نه خرڅوي نو دا یو ورځ مخکې په ژمي کې چې موږ راغلي وو دا رقم یو څه یې ویل او دا دې ځم راورسېدمه د سیمانو پوله ته د سیمانو پل به مې اورېدلی مشهوره پل دی په لو ویاله کې د هغه انتنان دا بیرغونه چې معلومیږي دې ته وایي د سیمانو پله دا پسونه مازدیګري ټیم دی او ځای چې مې دی لږ سره پراخ شوی دی دا کوکې موکې و دا شی یې نړولي دي کې شاته کړي دي یاره ښه کار شوی دی دا ځای بیخي تنګ وله بیخي د موټر لاره به نه کېده کله کله او زما هم په دا روغتون کې کار دی وینې دا روغتون چې دی په دا کې مې کار دی دا د زرجي بابا چوک دی بېرته زه هم راووتمه د لووالې څخه رالمه سیده راشوه سوم د زرجي بابا پر چوک باندې او دا هم د کندهار ښار عمومي جاده د زرجي بابا ساحه ده دا د میوو ریړیانې دي د شریخو او د ایس کریمو د جوسو دکانونه دي دا د کندهار ښار نو یو ورځ مخکې چې موږ راوتلي وو لمنځونه مې کړي وو هغه دا ځای و تقریبا دا موټر چې ولاړ دي یا دې طرف باندې د ښاروالۍ غرفې دي نو دا په کرایه ورکوي ښاروالۍ ځکه چې دا ځای څه سره منظم سو یو رقم ریړیانې سوې یا یو رقم غرفې سوې دا دی رسټورانټونه هم دي کندوز کباب ده که کندوز بریاني ده که چی شي ده ملي اشارې ته ولاړ زما موبایل چې دی یو مشکل یې پیدا کوي کله چې مې اپډیټ کوي نه دغه 18 ورژن یو خو داسې سو دغه د ګیلري چې وه د عکسو دا یې ډېره خرابه سوه سره بیخي سره ګډه وډه سوه درک نه راتلکې کېږي او بل مشکل دا چې د لایټو دا روښنایي نه ده دا مخکې د انعکاس یې نه کوي اوس بیخي ډېر انعکاس کوي یعنې چې هر څونه تیز لایټ یې د انعکاس کوي زه شاټ نسم ځینې راخستی نو نه پوهېږم چې دا د اپډیټ سره مشکل سو څنګه حساب سو درک نه رامعلومېږي دا د وینې تاسو ته به درک در معلومېږي چې داسې انعکاس یې بیخي ډېر دی مخکې دا رقم نه و زه څونه فکر کوم دا روغتون دی او تږې یمه نو داسې یو شي ته مې هوا کېږي مثلا لکه پیپسي یا بل شی اوبو ته مې هوا نه کېږي پیپسي داسې یو شي ته مې هوا کېږي چې یخ یي او تیز یي نو داسې شی مې هم نه دي خوړلي د غرمې د ډوډۍ راهیسې مګر بیا هم داسې یمه لکه اشتها چې مې بند دی نو یو ځای که مې داسې د سړک پر غاړه دکان پیدا کړي ورته وبېدروم د خیره سره یو شی به رانیسي وبې څښم ستاسو په اجازه نو بس د کندهار ښار اکثره نوي دکانونه دي او دا چې زه اوس راورسېدمه د احمد علي خان چوک ته راورسېدم نو دا دي د میوو دکانونه دي دا ښایسته تازه میوې دلته پیدا کېږي هر رقم میوه چې وغواړې د کور دپاره ترکاري وغواړې د څښلو شی هم پیدا کېږي زه به دلته یو د څښلو شی راواخلم د دا دکان کې به یو څښلو شی راواخلم کوینه یې ده د ګني جوسو دا خرڅېږي دا چې دی دا د الکوزیا کمپنۍ واو دی ښه خوند یې دی او داسې دی لکه پیپسي و داسې دی مګر په خوند کې یو څه بدل دی او د الکوزي کمپنۍ ستاسو د دعاو په برکت باندې راورسېدمه عینو مینې ته دا د وینې نو نسبت ښار ته بیا په عینو مینه کې که څه هم ګڼه ګوڼه زیاته وي خو دا سیسټم لږ سره سمې ته زه دا بتۍ درته پول کړمه دلته د دغه رڼا زیاته ده د لوړ اشارو یا د دغو خو مګر
مشکل دا دی چې دا ولو نیولې دي دا رڼاوې دا ولو نیولې دي نو دا دی د کندهار ښار عینو مینه اول عینو مینه او د اولې فوارې سره یم اوس اوله فواره راځي ما داسې لږ رانږدې کړم چې ته ودرېږه د شپې څنګه دا د وینې اوله فواره د اولې فوارې د ماښام یو تصویر دی او رشکش دی زما د مازدیګري یو روټین بلاک د لو ویالې ساحې مو ولیدلې او نور ښار مو ماښام ولیدی نو خدای پاک دې وکړي چې خوند مو ورباندې اخیستی نو زم د کور دپاره ځم یو سودا مودا کوم نور کور ته ځم نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای بای